قدرمن دوستانو د یو بل دکاندار په خپل ګدام کې له یوې ښځې سره د دې بل کار 2 نمبر ویډیو راغلی ده. دکاندار د همدې ښځې سره د همدې 2 نمبر کار کولو په وخت کې دغه ویډیو څنګه جوړه کړې ده او بیا څنګه ورڅخه په سوشل میډیا اپلوډ شوې ده. ملګرو دغه ویډیو موږ هم سره پیدا کړې ده. که غواړئ چې همدا ویډیو وګورئ نو له موږ سره په ویډیو کې تر پایه پاتې شئ. په همدې ویډیو کې د دغه دکاندار دغه 2 نمبر ویډیو هم در سره شریکوم او په اړه یې پوره معلومات درکوم. په ښارونو کې عموما دا رواج وي چې ښځې یوازې دکانونو او مارکیټونو ته ځي. هلته په دکانونو او مارکیټونو کې د کور ضروریات او سامان اخلي. ملګرو دغه کار عموما پنجابیان کوي، خو نن سبا د پښتنو کورونو کې هم ښځې یوازې دکانونو او مارکیټونو ته ځي او هلته د کور ضروري سامان اخلي. چې بیا داسې واشي او درنده دکاندار پیښ شي او داسې ناروا او غلط عملو سره وکړي او بیا د دې ښځې په شان ویډیو هم په سوشل میډیا راسي چې بیا یې ټول کورنۍ او قوم په شرمونو وشرمیږي. قدرمن دوستانو دغه واقعه هم د پاکستان په ستر ښار لاهور کې ترسره شوې ده چې یوه ښځه یو دکان ته ورننوځي او له هغه دکاندار څخه پرس اخلي. دکاندار ته وایي چې یو ښه ښایسته او نوی ډیزاین پرس راواخله. دکاندار هم دغه ښځې ته وایي چې ته څنګ ته کښېنه نو زه به تا د فرس راواخلمه. دکاندار دغه ځای کې ځان لږ غلط راغلط کړي، بیا ښځې ته ووایي چې دلته خو پرسونه ختم شوي دي نو ګدام ته به ځو. هلته ګدام کې ښه ډېر پرسونه دي، ته یې په خپله پکې خوښ کړه او بیا به هغه درته راوالمه. زما په ګدام کې ډېر زیات پرسونه دي نو ټول پرسونه زه دلته دکان ته تا ته نشم راوړلی. ښځه هم د پرسونو کتلو لپاره ګدام ته ورسره ځي. کله چې ښځه ګدام ته بوځي نو ښځې ته وګوري د هغې برقه هم نه وي، کپړې هم لنډې او تنګې وي چې د وجود یې اکثره حصې پکې ښکاري. په دکاندار باندې هم شیطان زورور شي او دغه ښځې ته لاس ورواچوي او له همدې ښځې سره همدا 2 نمبر کار وکړي چې د ده په ګدام کې د یو CCTV کیمره هم لګېدلې وي او له همدې ښځې سره د همدې 2 نمبر کار ټول ویډیو پکې ریکارډ شوې ده. ملګرو دغه ویډیو پوره لوڅ او بربنډه ده نو موږ هم د یوټیوب د پالیسي په وجه نشو کولی چې دلته یې له تاسو سره شریکه کړو. که بیا هم د ثبوت لپاره د کوم ملګري په کار وي زموږ چینل سبسکرایب کړئ، موږ ته کمنټ وکړئ. موږ به دغه پوره ویډیو تاسو ته درولېږو، تاسو یې په خپله وګورئ او بیا وروسته قضاوت وکړئ.